دا چای دې سړې شوې. د خواښې د دې خبرې په اورېدو نازو د خپلو خیالونو له نړۍ را بهر شوه. هغه په کوټه کې تودې بخارۍ ته ناسته وه. بهر سخت باران وه. لږه شېبه وړاندې واورې ورېدې او نازو له کړکۍ د واورو په ننداره وه. د هغې له ماشوموالي واورې خوښېدې. د دوی کلی د سوات په دنګو غرونو کې وه او هلته به هر کال ښې واورې ورېدې. د ژمي لومړۍ واورو چې هر څه به سپین کړل نو د هغې به په پټه د خپلو همزولو سره د واورو خوړلو تابیا وکړه. یو چا به د کور نه ګوډه راوړه او په واورو کې به یې ګډه کړه. د دې به څومره خوند وه. هغې د چایو پیاله راواخیسته او یو ګوټی ترې وکړ. اوس خواښې هم د بخارۍ سره نږدې کېناسته. د وڅکو بادامو کاسه ورته وړاندې کړه. نازو یو بادام راواخیسته او ورته ځیر شوه. هغې ته د خپل کور د بادامو ونه را یاده شوه. د شنو بادامو په شکولو څو وارې مور رټلې وه. د نازو خواښې څو شېبې دې ته وکتل او بیا یې وویل څه چورت وهې لورې. نازو لکه چې له خوبه راویښه شوه. هیڅ هم ترور بس هسې په دې وینا هغې بادام خولې ته کړو. په نکریزو سرو ګوتو یې د 900 ګوتمۍ پړک ووهلو. نن څومره ورځ به چې د نازو ډولۍ دې کور ته راوړل شوې وه. په کور کې پاتې د لرو ځایونو میلمانه هم وسللي وه. تر اوسه نازو سره په شار چاپېره همدغه میلمانه ناست وه. نن سهار د هغې کشره لور د نازو اندرور خپل کور ته تللې وه او اوس دوی دواړه په کور کې یوازې وي. د نازو میړه انور کار ته تللی وه. هغه په سرکاري روغتون کې ډاکټر وه. یو میاشت به یې د ورځې کار کوه او یو میاشت د شپې. نازو له کلي ښار ته راواده شوې وه او د ښار دا کور ورته ډېر تنګ ایسېده. 3 وړې کوټګۍ او یو دالان پکې وه. انګړې نه وه. د دالان او د کوټو ترمنځ وړوکې غسلخانه او په یوه وړوکې کوټه کې د پخلي ځای وه. دالان ته یو ټغر ځوړند وه ځکه مخامخ ورته اوچت کور جوړ شوی وه او د هغه له کړکیو به خلکو د دوی دالان لیدلی شو. نازو به د شین اسمان د لیدو لپاره له کړکیو وکتل. دا کړکۍ ډېرې اوچتې جوړې وي او سړک ترې نه ښکارېده. د هغې د پلار کور څومره مزه لرله او پکې څومره ونې وې. د بادامو مالټو انارو ونې. سهار وختي به پکې څومره مرغان راټول وه. ناڅاپه نازو خپل ځان په یو بندیخانه کې احساس کړ. په دې وخت کې دروازه وټکېده او څو میلمانه را دننه شول. د چم ګاونډ یو څو ښځې وې چې د نازو خواښې سره یې تګ راتګ کاوه. دا څو شېبې دوی سره کېناسته او بیا د چایو ډوډۍ په غم کې شوه. نن هغوی په لومړي ځل پخلی کاوه نو ډېر په شوق لګیا وه. کله چې په دسترخوان د هغې د لاس پاخه شیان یوړل شول نو ټولو یې ډېر صفت وکړ. نازو د خوشحالۍ احساس وکړ. د هغې د ښار ښځې خوښې شوې. څومره په ادب یې خبرې کولې. د دې د کالیو او پتریو ستاینه وشوه. نن هغې ځان هم ښایسته کړی وه. انور چې له کاره راغی نو نازو ورته هر څه په پتنوس کې د هغه کوټې ته یوړل. هغه ډوډۍ وخوړه او نازو ترې تاوېده را تاوېده. نازو ترې لوښي اوچت کړل. د دې تلوسه وه چې انور به یې د ډوډۍ صفت وکړي یا د دې ښایست به وستایي خو ده هیڅ ونه ویل. د هغې په زړه کې دا خبره غوټه شوه. دا څنګه کیدی شي چې د هغې د خوښې یا د نورو ډوډۍ او د نازو په ډوډۍ کې توپیر نه وه. هغې ډېره ښه ترکاري پخوله. ان تر دې چې خواښې هم ورته ویل چې دومره خوندوره ډوډۍ هغه په خپله هم نشي پخولی. نازو د ښوونځي سبق نه و ویلی خو لیک لوست یې زده وه. د کور په کارونو کې ډېره تکړه وه. انور ورسره ډېرې خبرې نه کولې. له کاره به چې راغلو نو د بخارۍ سره به وغځېدو. ماښام به یې په ټي وي کې هندي فلمونه لیدل. د نازو هم دا فلمونه خوښېدل. په تېره بیا هغه سندرې چې جینۍ او هلک به پکې ښایسته ځایونه ښودل. دوی به د یو بل په غاړه کې لاسونه اچول. تر یو بل به زارېدل. د نازو دا ارمان و چې یو ورځ انور هم دا ښایسته ځای ته بیولی وای خو بیا به یې له کړکۍ بهر اسمان ته کتل. سږکال ژمی غځېدلی وه. بهر ساړه وه. خټې وې. د کلي نه یې ورور راغلی وه او ورته یې ویلي وو چې سختې واورې شوې وي. ټول غرونه سپین وه. د نازو په زړه کې وګرځېدل چې دا هم د فلمي جنۍ په شان موزې په پښو کړي. په اوږده کوټ کې ځان پټ کړي. سره وړینه خولۍ په سر او هماغسې وړین غاړبند له غاړې تاو کړي. انور پسې منډه کړي او په نرمه سپینه واوره کې ورغړي. خو هغې نه موزې لرله او نه کوټ او نه کومه خولۍ. د واده په ورځ چې دا له کلي ښار ته راتله نو یو غټ پټو ورباندې غوړېدلی وه. موټر د دوی د کور مخې ته درېدلی وه او دا هم له هغه وخته په کور کې وه. هغې ورځې شمېرلې. اوس یو میاشت کېده چې مور یې نه وه لیدلې. هغې د پلار څېره را یاده کړه او زړه یې راډک شو. خواښې یې ډېره ښه وه او ورته یې ویلي و چې
لارې ښې شي نو کلي ته به یې بوځي. دوی به ټوله ورځ خبرې کولې. خواښې ورته د خپل ژوند ښې او بدې ورځې یادولې. نازو به د انور سره د خبرو ډېره هڅه کوله، خو د انور کیسې نه وې زده. که ده به ورته څه کار وکړ نو په سترګو کې به یې د مننې یوه څپه تېره شوه. خو نازو غوښتل چې انور ورته په خوله یو څه ووایي. هغې به ځان جوړ کړ، خو د انور له خولې نه یوه خبره د ستاینې نه راوتله. یوه ورځ هغې سترګې ښې تورې کړې وې، شنه او سره رنګونه یې له سترګو چاپېره ووهل، هماغسې چې لکه په هندي فلمونو کې به چې جنکۍ ووهلې وه. شونډې یې سرې کړې، په مخ یې دومره پوډر وهلي و چې دا لکه جاپانۍ نازکه ښکارېده. نازو هوډ کړی و چې نن به د انور له خولې یوه ډېره ښه خبره راباسي. د انور ګلابي رنګ خوښېدو او نازو د خپل واده د جوړو نه یوه ښایسته ګلابي جوړه واغوسته. انور نن مازدیګر له کاره راتلو او هغه ویلي و چې نن د غرمې ډوډۍ به په روغتون کې خوري. نازو په بیا ګړۍ ته کتل. 4 بجې شوې، خو د انور درک نه وه. د هغې تلوسه په زیاتېدو وه. په تېرو 2 ساعتونو کې هغې 50 وارې ځان په هنداره کې کتلی وه. خواښې یې صفت کړی وه او نازو ډاډه وه چې انور به هرومرو دې ته ګوري او یو څه به وایي. 5 بجو ته یو څه وخت پاتې و چې دروازه وټکېده او انور را دننه شو. نازو نه پوهېده چې څه وکړي. نور کله به یې ورته ډېر په ادب سلام کوه، خو ناڅاپه هغه ورخطا شوه. ژر د پخلي کوټې ته لاړه. د چای ولوښي یې راواخیستل. انور چې مخ لاسونه ووینځل، نازو چای دم کړی وه. بیا دوی 3 واړه کېناستل او چای یې وڅښلې. انور نازو ته یو نظر وکتل، خو هیڅ غږ یې ونه کړ. د هغې هم داسې تمه نه وه چې انور به د مور پر وړاندې دې سره خبرې وکړي. هوا اوس ماته شوې وه او دوی بخارۍ نه بلوله، خو انور د خپل عادت سره سم هم هلته په قالینه وغځېدو. نازو په فکرونو کې شوه چې څنګه د یو څو شېبو لپاره د هغه پام ځان ته واړوي. خپلې کوټې ته ولاړه. هلته د المارۍ په سر یو صندوق ایښی وه چې پکې د نازو واده ځینې شیان وه. هغې ورو غوندې انور ته وویل، تاسو ته وایم دا صندوق خو راته له المارۍ راښکته کړئ. هغې تر اوسه انور ته نوم نه اخیسته. انور پاڅېدو، کوټې ته ولاړ او المارۍ ته یې لاس ورغځولی وه چې ناڅاپه نازو ورته ځان وړاندې کړ او ویې ویل، ته ما ته ولې نه راګورې؟ انور خو لومړی تندی تریو کړ، بیا لږ مسکی شو او نازو ته ځیر شو. هغې له حیا سترګې ښکته کړې. ولې؟ ژر یې ورته بیا وکتل چې د انور په سترګو کې د خوښۍ احساس ولټوي. د انور له شونډو مسکا ورکې وه. د هغه په سترګو کې د احساس رڼا نه ښکارېده. نازو یو څه نا ارامه شوه او بیا یې ورته په ګیلمنه لهجه وویل، څه خو راته ووایه، زه څنګه یمه؟ د انور سترګې وبرېښېدې، خو مخ یې د میز لوري ته واړوه. هلته د کاغذي رومالونو له ډلې نه یو رومال راواخیسته او د نازو مخ یې پرې پاک کړ. هغه هکه پکه ولاړه وه. سپین کاغذ په ګلابي پوډر او په سرخي ولړل شو. انور هغه کاغذ په میز وغورځوه او په ډېره نرمه لهجه یې ورته وویل، خپل ښکلی مخ په دې مصنوعي شیانو مه خرابوه. بیا یې صندوق له المارۍ راښکته کړ او په ډېر ټیټ غږ یې وویل، ته په خپله ډېر ښایست لري او زما هم دغسې خوښه یې. دا یې وویل او له کوټې ووته. نازو هم هلته په ځمکه کښېناسته. د ډبۍ نه یو بل کاغذي رومال راواخیسته او د سترګو اوښکې او نور شین رنګونه یې ورسره یو ځای پاک کړل.